د نورو ژبو په شان نن په اکسفورډ پبلک سکول ډومیل کې هم د وزیرو ادبي جرګې ډومیل تصویر لاندې د مورنۍ ژبې ورځ ولمانځل شوه. همدغسې په سکول کې یو تقریب جوړ کړی شو چې صدارت یې د وزیرو ادبي جرګې ډومیل سرپرست نعیم حاتیهل وکړو او مشر میمای د یتیم فاونډیشن چارمین میرزا جان خان و او نظامت چارې عمر حیات خاورې ترسره. خوشحال خان خټک شعر وویل چې لکه چای پلو له مخه پورته نه کړو پښتو له هغسې بکرا پرته ده. لکه څرنګې د نورې قومې په څېر چې نور قومونه خپله ژبه لمانځي داسې یو پښتونه په حیث باندې نن میر د وزیر ادبي جرګې دا پروګرام جوړ کړی دی چې خپل د پښتو ورځ ولمانځي. دغه په 1952 شی د ډاکا یونیورسټۍ اوړکي ارچک شول چې په هغې وخت شی اردو قومي ژبه وګرځولې شوله. هغې ورته وویل چې نه میر دا قومي ژبه ډک بنګله وي. په هغې په وجه باندې په هغې وخت شی د ریاست په دی باندې یو ظلم وکړه جبر یې وکړه چې هغه د 15 کسونو شهیدون شول پکښې. هغې په وجه باندې بیا په 1999 کښې اقوام متحده د هغې ورځ مقرره کړه چې 21 فروری د مورنۍ ژبې ورځ منو کېږي. نو زه د خپل د وزیر ادبي جرګې طرفه او د توس په وساطت باندې د خپل ریاست نه دا زه غوښتنه کوم چې د میش پښتو ژبه د بکرادو سره یتیمه دو. نور میر دا خپله پښتو ژبه دفتري ژبه وګرځوله شي، هغه د عدالتي ژبه وګرځوله شي، هغه د په نصاب کې شامله شي چې دغسې دغه خپل پښتین قوم د خپل ژبې نه او د خپل د ژبې د تاریخ نه او د خپل د پښتنې د تاریخ نه خبر شي. تقریب کې وار په وار د مورنۍ ژبې په حوالې سره خبرې وشوې او وویل شول چې پښتو ژبه د نورو ژبو سیاله وګرځولی شي. ځکه چې کله په یو ملک په یو قوم شه تراکیر سي هغې د پوره خپلې ژبې کښې سباق یا په هغه کښې علم ډېر ضروري دی. که تاریخ چېرته هم وخت سیمې شو چې څومره ترقۍ شوي دي څومره ترقي یافته ممالک دي هغې اولي مختلفې ژبې نه کتابونه خپلې مورنۍ ژبې ته ټرانسلیټ کړي دي. څرنګه چې اوس انګریزي په میش په زون باندې لازمي کړی دو هغه یوه ژبه دو خو داسې ژبه نه دو لکه دونه مخکینۍ ژبې موجودې دي خو دې ترقي وکړله. هر ملک دا ترقي غواړي چې مو ژبه په دنیا کښې مخکې شي. د دپاره لکه اوس میش چاینا چې کوم ګورنمنټ دی هغه هم موږ ویني چې د خپلې ژبې مخکې کولو دپاره څومره سکالرشپ مختلف دنیا ممالک تعبیر کوي. هغې صرف یوه وجه دا دو چې که چیرې موږ خپله ژبه په دنیا کښې خورا ورا کړي نو هر زویږ شو د میر د منلې خلک زیات شي چې میر یو پیغام ورکوي د هغې خبرې هر سړی هغې سمجھ ته ورسي چې دې څه ویلل غواړي. او دارنګې که موږ خپلې ژبه مخکې بوځي نو په دنیا کښې د پښتین پهچان په دا نه زیات شي لکه د اوس چې کوم پهچان دی. نو موږ ایز ایجوکیټډ نیشن دا په چار دو چې په هر زوی کښې د خپلې پښتو قدر وکړي خپله ژبه مودو او چې څومره د موږ د وسه کېږي چې د دغې د ترقۍ دپاره خپل کردار ادا کړي. تار تار پروت دی چاره ټول نه کسایله د پښتون وطن ګریوان د لیوان ناری پسوا ہمارا نام رکھتے بختانا ناری پسوا ہمارا او کچیر مطلب میش دارنګ خپل پښتې ته ترجیح ورکړي په لیکل باندې په ویل باندې او شرم هونه مخصوص وي نو میش ته مطلب د علم او حاصلول سوکار شي. آخر کې میرزا جان خان د پښتو ژبې په حواله او د وزیرو ادبي جرګې ډومیل ملګري شکریا ادا کړه. پښتو ژبه باندې زه صرف 2 یا 3 خبرې وکم چې میش پښتو هغه ژبه ده چې په ویل خو خوشاله کی غوټه خدو او په پښتو چې سړی پوي کی چې سنه سړی بیا پويږي. الله د نو کی کچېره میش نه د خپل پښتو یې راشي بیا د میش رنگ صورت دغه خو میش د یتیمونو غوندل شي. میش د پښتو ژبې لپاره ډېر زیات مهنت کی کوشش وکي او په دې مصروف دور شه د مو د ډومیل ادبي یا د وزیر ادبي جرګې ته خو زه په دواړه لوسه سلام کوم چې د خپل جیبنه او د چا ټیچر څوک ټیچر دی څوک پرنسپل دی او څوک نیکار پېشه د خپل رزه یې خروپې کړي دي او دغه رسته المنزل رسته ټیم ورکړی ده. زه په حیثیت د یتیم فاونډیشن چیرمن دی انوایټ کړی یم
د مو سوچ د ادبي جرګې سوچ دا دغه د سوچ مو یو دی سره خو یا په ژبه یتیم شو یا په عادي یتیم شو نو الله د نمیش په ژبه یتیمون کې او نه مو د خدای په عادي په بابا یتیمون کې انشاءالله د ډومیل د ټول پاکستان د ټول مسلمانانو لپاره او زه د هر یتیم اوس چګم او انشاءالله د یتیم د کونډې مرسته وکړم او په پښتو باندې دا چرکه چې د مو تور سړی چې به پښتو نشي او زه په اخره کې د ټول ټیم ډیر مشکور یم زړه نه د وویتله د جمعې مبارکې ورځې خاطره چې الله پاک ته د ادبي جرګې دغه محنت په پرمختګ بوزي مخته دی کو او پښتو د خدای تر قیامته رسه ژوندی لري او میشتو ستولې ته مې دا میسج دی چې د خپلې پښتو دپاره د خپلې ژبې دپاره د خپل ثقافت دپاره خامخا دا مرسته وکړم چې د تو بچای ا د تو ټکي بار بار لویلوي नारी बसवा हमारा नौरती पुख्ताना नारी बस د محفل صدر نعیم حاتیهل هم د آکسفورد پبلک سکول پرنسپل او یتیم فاونډیشن ملګریو هم شکریا ادا کړه چې زموږ سره په دې پروګرام کې شرکت وکړو. د هر څه نه مخکې خو زه دا د آکسفورد سکول اینڈ کالج انتظامیه ملګري ډېره شکریا ادا کوم چې دوی ډېر په مینه میز ته دا مکار وکړه چې میز روشي او دوی په سکول سه د 21 فروری د ژبې ورځ ولمانځي. ورسره د میرزا صاحب ډېره شکریا ادا کوم ډېر خوږ او درین شخصیت هر وغواړو د خپلې پښتو ورځې لمانځلې په پروګرام سه شریک شو او د نه علاوه نور چې څومره په دې پروګرام سره شریک ملګری دي غونډه شکریا ادا کوم چې هغه خپل وخت نه وخت وېستو او دا پروګرام یې دریند کو. سلیم صاحب سیر پس کول غوړه چې پردی ژبه زده کول کلوی کمال دی او خپل ژبه هیرول د کمالي دی. کیمرا ټیم سره عاطف سهیل وزیر ادبي جرګه ډومیل بنو. دا پارا چیکړي ظلم ازغي هم شله او جا دا پارا چیکړي ظلم